سلګونه ځوانانو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو نظامي اکاډمۍ ته د جاز په موخه ازموینه واخیستل شوه. تیر کال هم موږ دغه محصلین د آزاد رقابت له لارې نه واخیستل. په تیر جمهوریت کې د هغوی پروسه داسې وه چې د ولایتونو په حساب باندې به سهم تقسیمېده. چون تیر کال هم د بعضې ولایتونو نه خلک محصلین نه وو راغلي، څه کال هم د بعضې ولایتونو نه ډېر په کم تعداد کې راغلي. نو موږ به داسې فیصله وکړله چې زموږ محصلین چې د 12 فارغین موږ اخلو په اکاډمۍ کې باید دا د لیاقت په اساس واخیستلی شي چې هر څوک قابل لیاقت لري مثلا ښې نمرې ویسي همغه موږ اکاډمۍ کې جذبوو. د دوی ضرورتونه چې دي له هغه نه برخمن دي. لیلیه لري، د دوی لپاره د وزارت دفاع لپاره مهنتاً خاصه ده او د دوی په خاطر باندې د درسونو د کمپیوټرو د ټولو هغه کوم شیان چې اول صنف یا دویم صنف لپاره یا نورو صنفو ته ضرورت دی هغه حل دی الحمدلله. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت همدارنګه د امتحاناتو د ملي کمیټې استازو د دغه ازموینې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و چې د هیواد د دفاع او سرتاسري امن د لا پیاوړتیا په اړه ویناوې وشوې. د ازموینې ملي اداره د دې امتحان اخلي. تاسې 100% په دې باندې عقیده وکړئ چې انشاءالله دا شفاف دی، په دې کې درغلي نشته. حقدار ته پکې خپل حق رسیږي د ذره ذره قدر ته. د وزارت دفاع څخه محصلین دي چې هغه د 9 کال د 40 کال او د 40 کال محصلین د عربي ښوونځي دي چې تعداد تقریبا 252 کسان ده چې هغوی ثبت نام کړی ده او خپل جدولونه یې ډک کړي دي. د هغوی به انشاءالله امتحان وي او ورسره په څنګ کې به د وزارت داخلي د پولیس اکاډمي د محترم محصلینو امتحانونه ترسره کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو ته اطمینان او ډاډ ورکوم چې ان شاء الله د پولیسو ملي اکاډمي پولیس په آینده کې په اسلامي نظام او په اسلامي عقیده سمبال او په نوي عصري او تربیه شوي ټکنالوژي باندې ان شاء الله په نوي تکتیکونو باندې به سمبال وي. دا یادونې وړ ده چې په دغه ازموینه کې څه باندې 1000 کسانو د 12 ټولګیو فارغ شویو ځوانانو ګډون کړی و چې سلګونه کسان به یې د ملي پولیسو اکاډمۍ او د ملي دفاع پوهنتون ته د نظامي زده کړو لپاره جذب شي.